پښتنو ترمنځ ډیر اختلاف ډیر زیات اختلاف ښکارېدو په دې کې او ډیرو خلکو په حقیقتونو باندې سترګه پټوله په کوزه پښتونخوا کې په پاکستان کې په افغانستان کې ما یوازې یو کار وکړو ما حقیقت بیانول شروع کړل شروع مې د کم ځای نه کړه شروع مې د خپل ځمکې نه کړه زما ویډیوګانې وګورئ که تاسو ټول زما یو ویډیو کتلی نو ما افغانیه باندې یو ویډیو کړی و چې پاکستان کې پی پنجاب او ای افغانیه کې کشمیر دا نوم چې دی چودري رحمت علي جوړ کړو دا اوس د پاکستان حقیقت دی د نه سوکستر غنشي پټولې چې چودري رحمت علي د پاکستان نوم جوړ کو په دې شکل جوړ کړو په دې کې افغانیه موجوده ده نو بر وطن ځوانانو ته دا ولګي دا چې دا د افغانستان مبارزه ده حالانکه دا د افغانستان مبارزه نه و دا د پاکستان د نوم تشریح و اوس د پاکستان نوم تشریح زول کوم ځکه چې زه پاکستاني یم اوس که زه پاکستان نوم تشریح کوم او افغانیه پکې پټه کوم نو زه خو منافق شوم بر وطن ځوانانو زما مبارزې سره دا تشریح ورکړه چې دا د افغانستان مبارزه ده دا د افغانستان مبارزه نه و دا د پښتون مبارزه و په دې کې بیا ویډیوګانې ما کړې دي په پاکستان باندې ما ډېرې سختې نیوکې کړې دي خو نیوکې مې داسې نه دي کړې چې پاکستان استاد داسې وکړم استاد داسې وکړم ډوزې نه ولم هر ویډیو کې مې کتاب ریفرنس کاغذ هر څه ورکړي دي چې دا وګوره دا خبره دې ځای کې ده نو د بر وطن ځوانانو په فکر کې دا شی داسې پرېوتو چې زه د افغانستان مبارزه کوم حالانکه زه د افغانستان یم نه زه د پاکستان یم دا ټولې دنیا ته پته ده اوس راځو دویمه خبره له چې بیا کله ما د تاریخ لګ اخوا یوړو د ډیورنډ نه مې اخوا ورواړلو چې تاریخ کې وګوره شیر علي خان داسې کړي دي امیر عبدالرحمن خان داسې کړي دي امان الله خان داسې کړي دي نو د بر وطن ځوانان په دې خفه شول چې د پاکستان تاریخونو راښکاره کوه خو د افغانستان مه راښکاره کوه نو هغې نه پس بیا ګلخانیزم شروع شو نو دا ټوله معامله داسې وچلېده ما د یو وطن او د بل وطن مبارزه نه ده کړې ما د پاکستان تشریحات شروع کړل د بر وطن ځوانانو ته ولګېده چې دا د افغانستان مبارزه ده دا د افغانستان مبارزه نه وه چې کله مې د افغانستان تاریخ بیانول شروع کړل هغې بیا وی چې دا د ایسا ایجنټ دی نو ما خپل کار هم په خپل دریځ باندې تر اوسه پورې روان یم کله مې د افغانستان خلک داسې تشریح کړي چې زه هغې سره یم کله مې تشریح کړي چې زه د هغې خلاف یم اوس خلاف دي سبب یو بل ویډیو وشي مثال زه به وکړم د پاکستان باره کې هغې کې به زه حقیقت بیان کړم چې په تاریخ کې پاکستان دې ځای کې داسې کړي دي هغه به د هغې په ګټه باندې وي هغې به سبب بیا وي چې دا د افغانستان مبارزه ده نو دا به لاندې پورته کېږي هر یو ویډیو سره دا څه مستقل نظریات نه دي بهترین مثال یې د ګیلمن در کومه ګیلمن ښه کلک پاکستان سره تړلې سړی و پاکستان بیرغونو ویډیوګانې شته د پاکستان جنډې سره ګیلمن بیا سیاسي طور باندې افغانستان سره وتړلی شو کم حالات چې هغو کتل کم څه نه چې تیر شو نو هغه خو نظریاتي بدلون وکړو زما بدلون نظریاتي نه دی زما بدلون تاریخ سره تړلی دی زه خپل تاریخ بیانوم هغې له بیا هر سړی د خپل وس مطابق تشریح ورکوي که زه یو ویډیو وکم یو سړی چې دی هغه دا په دې تشریح لي چې دا د پاکستان مخالفت دی هغه ماته غدار وي که بل سړی دا په دې تشریح لي چې دا د افغانستان مخالفت دی هغه ماته ایسا ایجنټ وي نو دا د خلکو تشریحاتو مسله ده زما د نظریاتو مسله نه ده هیله کوم ټوپک استاد جواب در رسېدي وګورو مننه اولنې خو تاسو د دغه خبره وکړه د بابړې او بیا د هغې د دشت لیلا او د هر څه ټوپک استاد اول به د بر وطن نیوکې ته به ګورې چې دا نیوکه دی تا باندې به حیثیت ریاست کوي که به حیثیت وګړي د باندې کوي که د افغانستان د ریاست دا نیوکه ده کم چې د افغانستان د ولسونو نیوکه ده نو بیا خو کره لانجه ده بیا خو افغانستان سره پوره لانجه ده زمونږه که افغانستان مثال به حیثیت ریاست د بابړې پیغور ماتو کی نو بیا خو لانجه ده بیا خو د افغانستان تاریخ ته زه ننوځم هغه څیزونه ترې ورته روباسم چې په راغونډولو به ستړي شي خو افغانستان ماته به حیثیت ریاست پیغور نه کوي لکه د افغانستان ریاست ماته د بابړې پیغور نه کوي افغانستان ریاست ماته نور پیغورونه نه کوي دا ماته د افغانستان وګړي کوي
اوس د افغانستان ریاست په خپل وګړو باندې څونه کنټرول دی هغه مونږ ټولو ته پته ډېر کم دی. هغه غریبان د جنگ نه تیر شول، مشکلاتونه د ستونزو نه هر څه نه تیر شول، نو هغه حساسیت هم لري، بل پروپاګانډم پکې ښکار شي، بل غلط معلومات ورته ورسي. نو هر یو وګړی بیا د بل نه مختلف دی، هر یو سړی د بل نه مختلف دی. په افغانستان کې یو سړی به ماته د بابړې پیغور کوي، بل سړی به ما سره بابړې باندې غم شریکي کوي، بل سړی به ما سره کینی، ما سره بچی ډوډۍ کوي. نو زه خو دغې پیغور ته به حیثیت ریاست نه ګورم. لکه یو بهترین خبره زاته دغه کوم د اټک پورې دا خبره نیول، دا بهترین مثال دی. په میډیا باندې د دې ډېر انفلوئنسران لګیا دي اټک پورې خوره زمونږ ته دا دواغه ده او مونږ یې نیسو ور روانو. خو چې کله د دې نظام له ورشي، ریاست له ورشي، نو هغه وایي پاکستان زمونږ اسلامي برادر هیواد دی. نو سوچ وکړه افغانستان به حیثیت ریاست ته نه پیغور کوي، نه ته وایي چې اټک د نه نیسمه او خلک به دله داسې کوم او زه به د پنجاب ته به دې وشړم. د هغې وګړي دا کارونه کوي. اوس د هغې وګړي هر انسان بدل دی او بیا د سوشل میډیا په وختونو کې پیغور اټینشن زیات ملاویږي په پیغور باندې. که زه ټوپک ستا ته ووایم چې ستا کلیوال ډېر بهترین خلک دي، 2-3 خلک به وګوري، خو که زه تا ته ووایم چې یاره ستا کلیوال چې دي داسې دي او ستا زنانه داسې دي او ستا ماشومان داسې دي، دا اټینشن په دې زیات ملاویږي. نو زیاتره خلک د اټینشن دپاره هم پیغور کوي. بیا تاسو د ما باندې نیوکه خبره وکړه د چې پیسې میسې راکړي دي که څنګه. نه، دا سیاسي مبارزه وه. په سیاسي مبارزه کې په ډېرو شینو کې زه دې سره ما اتفاق کړو. اتفاق مې په دې کړو چې افغانستان کې امن پکار دی، جنګونه نه دي پکار. دا اتفاق دی او دا به حیثیت یو پاکستانی شهري مهدي سره اتفاق کړی دی. اوس ځان د افغان ویل، نو افغان خو ما ته پاکستان هم وایي. قائد اعظم محمد علي جناح چې دی هغه مونږ ته افغان ویلی دي، لیاقت علي خان مونږ ته افغان ویلی دي، علامه اقبال مونږ ته افغان ویلی دي. افغان خو زه ځان ته پرون هم وی، اوس هم ویم، سبا هم ویم. افغان خو زه یم په قام باندې. پاکستان کې زما شناخت هم افغانیه دی، پاکستان نوم کې. بېشک هغه سیاسي طریقې باندې اوس نه دی، خو چې کله زمونږ دریځ دغه ځای کې بدل شو چې د افغانستان ډېرو خلکو د طالب سپورټ شروع کړو، د طالب نظام سره ملاتړ شروع کو او بیا کوشش دا کولو چې طالب په خپل اوګو باندې پښتونخوا ته راولي. لکه ماته د مینې خبرې وکړي کنه چې زه ستا ورور یم او زه پښتون یم او تم پښتون یې او راځه چې ډوډۍ وکړو شنه چې وکړو او دا طالب هم در سره واله مونږ ځان له خوښ کو ته هم خوښ کړه. په هغې ځای کې ما دې سره د دښمنۍ اعلان وکړو او اوس هم ورسره دښمني کوم په دې خبره. ټولو ته مې ښکاره ویلي دي په میډیا باندې د دې ټولو غټو مبارزینو ته چې که طالب ملاتړ دی وکړو، نه د افغانستان منم، نه د رورولي منم، نه د پښتو منم، نه د اصلاح یو څیز هم دی نه منم. ښکاره مې ورته ویلي دي. که طالب ملاتړ نه کوې بیا رورولي هم ده، پښتونولي هم ده، ګاونډیتوب هم دی، هر څیز دی. نو دا هغې ځای کې هغه د دښمنۍ اختار چې ما دې ته ورکړو چې وروره بیا صفا دښمني ده ښکارې ده ته وایم، هغه په دې بده ولګېده. دی دا تمه نه کوله چې یو سړی زمونږ پرون ورور نن زمونږ دښمن کېدی شي. هغه خبره دې ته ډېره شاکینګ ښکاره شوه چې یو سړي د دښمنۍ اعلان وکړو مونږ سره د طالب په سر باندې. ځکه پښتونخوا کې زه نه غواړم طالب، نه د طالب وینه غواړم، نه بچي غواړم، نه ښځه غواړم، نه مخ غواړم، هیڅ مې نه غواړم. نو هغه رورولي ما ځکه دغې ځای کې ختمه کړه چې رورولۍ په مینه کې ته په جیب کې ځان سره طالب راوړې، پښتونخوا کې ماته ځای کې هغه دی شاک کړل. دی د هغې ریاکشن وښودو چې ګل خان دی ایسا ایجنټ دی، په افغانستان مخالف دی، دا دی واغه دی. د هغې ریاکشن زما د دې دښمنۍ ته او زما دښمني په حق ده، اوس هم ده او تر سبا به مې بل سبا به مې تر څو پورې چې افغانستان کې کم سړی د طالب نظام خوښوي او بیا ما ته رور وایي. نو دا ورته ما ښکاره خبره کړې ده.